أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پر स्टेज باندې تشریف فرما دال پارټي ساجر لغړی اتحاد او زموږ سره په دې خاوره کې ناست د اولې ورځې سجا در اوسه زموږ د وطن ډېر مخور سپینږیرو ځوانانو همزولو ستاسو د ټولو په اجازه یقینا عزیزانو نن 133 ورځې وسولې چې موږ او تاسې پر دغه یوه ایجنډه باندې سره ناست یو زموږ د علاقې زموږ د وطن دپاره زموږ د خلکو د روزګار دپاره چې بله لار نشته واحده دغه یوه لار ده چې هغه د بارډر دروازه ده یقینا عزیزانو ملګرو مجلسونه وکړ د دنیا هر ستونزه چې حل کېږي د هغو رهنمایي چې کوم خلک کوي هغو له پکار دا ده چې هغه ایجاد او اتفاق باندې وشي بیا که هر څه ستونزه وي دا خو زموږ د بارډر د دروازې مسله ده زموږ د خلکو د روزګار مسله ده بل په وطن کې بیا داسې څه راځي چې هغه خلک په اتحاد او اتفاق واوسېږي نو انشاءالله هر مشکل به در سره ورسېږي عزیزانو داسې هم کېدلی شي چې الله پاک موږ او تاسې له هر طرفه یوازې پرېښي یو هغه ځکه چې موږ ته الله پاک دومره موقع راکوي دومره ساعت راکوي چې موږ هغه د الله تعالی سره د دوستۍ موقع راکوي چې موږ دوستي وکړو یقینا عزیزانو ما څو ورځې مخکې هم دا ویلي دي چې دا دنیا دا خلک دا انسانان یو پای هغه ځکه چې موږ ستاسو الله پاک دې دنیا ته راستولي یو هغه د یو مقصد دپاره هغه مقصد به زموږ دا وي چې موږ په هغه مقصد کې کامیاب اوسو بل مجلس عزیزانو داسې بې بنیاده داسې د تعصبه داسې د یو بل نظریې مجلس نه کوو چې خدای ناخواسته زموږ ته په هغه کې د خلکو ناراضګي راسي یا د خلکو دلازاري راسي خدا به وایو دا به زموږ ایمان وي هغه که څومره زورور وي که څومره مشر وي چې د هغو طریقه کار غلط وي د هغو اراده غلطه وي هغه په دې وطن کې د یو د بله یووالي نه غواړي نو موږ به هغه خلک په ګوته کړو هغه خلکو ته به وایو زموږ د اولې ورځې څخه چې کوم پرلت موږ کېنولی دی زموږ پرلت ګورو ته معلومه ده دا پرلت داسې نه چلیږي بیا زموږ د وطن خلک چې څومره بېروزګاره سوي دي زموږ د وطن د خلکو په کورو کې چې کوم راشن نشته نو د هغو ټول احساس موږ ته دی بار بار موږ پر دې باندې میټینګونه کړي دي د هغه سره سات په چین کې یوه زموږ د وطن ډېره مخوره کمیټي جوړه شوې وه چې په هغه کمیټي کې زموږ د وطن ډېر سپینږیري ډېر مشران ډېر داسې خلک ول چې هغو دا یو تحریک جوړ کړي یو اتفاق یې وکړي چې موږ به د دې وطن دپاره څه هسې کوو چې زموږ د وطن د خلکو مشکل کې حل شي نو بیا هغه خلک ولاړل زموږ د وطن په هر ځای کې چې کوم پښتانه وه پر هغو وګرځېدل هغو د هر یوې د خپله وسه د دې خلکو سره څه وکړل نو بیا چې کوم د اخوا خلک رالل د هغو سوچ فکر ارادې داسې بدل شوې یقینا زموږ د کمیټې له طرفه چې کوم موږ دوی ته ویل چې راسئ چې دا کوم شی زموږ د وطن دپاره راغلی دی زموږ د علاقې دپاره راغلی دی هغه داسې وبېښو چې په هغه کې فرق رانشي عزیزانو اوس چې موږ له سټیجه سیوا سو
بیا در هغه ساعته پورې ټلیفونونه وي چې تاسو ته پرچې راغلي دي، تاسو ته څه راغلي دي، تاسو یې موږ ته نه راکوئ، تاسو یې په خپل درد کوئ. موږ خو د الله پاک سره دا وعده کړې ده د اولې ورځې سره چې موږ به دا تحریک تر هغه ساعته پورې چلوو کم وخت چې زموږ په علاقه کې دغه زموږ د روزګار مسله حل شوې وي. عزیزانو، بیا زموږ د وطن خلکو د پرون راهیسې داسې میسجان راستولي دي، نو زه خواست به دا کمیټۍ ته کوم هېواد ته تاسو ته ولګي. عبدالمالک دا یو مسلکي کمیټۍ په باره کې د یو هغه خبرو درته کوم. مسلکي کمیټۍ چې کومې پر چانې پر راوستېدو بیشي او د خدای قرآن ورې ته وګورئ چې دا پر دا کلي مه بیشي، میرومسجان بیشي، مه خلک په بدۍ او په جنګ سره اچوئ. نن د شرف الدین صاحب مدرسې سره خوا ته پېچه لمر خطو خط دغه یو کلی دی، دا کلي په مسجد کې پرچې ورکړي وې، 1980 ورکړي وې. مولوي صاحب ته مولوي صاحب ناسم څلور یې دغه مسجد حالات ورکړي وې، د مسجد خاوند د کلیوالا دی، مشر بوجا سي چې نن راخېسي دي شاوخوا ودې کورو ته کوي چې ما هم اړې دي ودې کورو کې ورکړي هغه په تاسو کې کوم ځای نه غواړو مسکینان ته ورکړي. مولوي صاحب د څنګ د مسجد په څنګ کې کور دی خاص دی، دیوال به دیوال ودرېد، دی غریبان دي هغو ته یې نه ورکړي. بیا هغو جنجال کلیوالا سره په جنجال اخته سوي ول، مثال و بدي ته ګډ سره ودرېده. نو ستاسو موږ دا یو خواست کوو چې مسلکي کمیټۍ ته به سبا په پرلط کې خامخا د مسلکي کمیټۍ بیان کړي، یو ورته وایه چې ورور دا خیرات بند کړه، خلک په بدۍ کې مه سره اچوه، هغه دا ورته دا رقم دغه خلک په بدۍ دا جنګول سره دروي، ځکه دا مسلکي کمیټۍ چې سره دروي دا دویم ګاشت درېیم ګاشت دی چې په کلي کې سره په جنجال کې سره ولیږي، په جنګ سره ولیږي. هغه کلی په ثبوت هم دررسم، هغه کور دررسم، هغه مسجد دررسم، هغه کلي ته یې ولم، د هغه مسلکي کمیټۍ والا ولم چې هر څوک یې غواړي هغه ځای ولم. د خدای دپاره دا مه کوئ، یا دا خیرات مه کوئ، یا دی خلکو ته ورکوئ، یا په خپله دا کورو ته بیشي پرچې ورکوئ. خلک په بدۍ او په دې کې خامه سره اچوي. ستاسو موږ دا یو خواست کوو سبا په پرلط کې ووایئ. عزیزانو، تاسو خپله واورېدئ دا مجلس، نور به څه نه وایو، ځکه چې زموږ سټیج پر داسې نازک حالاتو باندې دی چې خدای مکه داسې څه موږ ووایو چې په هغه کې زموږ د خلکو د دې وطن تاوان وي. خو د دې سټیج له طرفه کوم مسلکي کمیټۍ چې کومه جوړه ده هغو ته موږ دا خواست کوو، دا ورته وایو چې الله پاک مې تاسو اصلاح کړي او زموږ سره الحمدلله زموږ د کمیټۍ سره هم دومره سوچ فکر شته چې راسې موږ په مشوره باندې په دې وطن کې د اقدام واخلو چې تاسو څه کړي دي، څه مې ټول کړي دي، چې د هر فرد د هر هغه مستحق کوره پورې انشاءالله موږ ورسوو. ډېره مننه.